او یو دوه صحابه نور دي هغه په عجیبه طریقه باندې کور کړی دی یو خلیفہ بلا فصل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد په تمام امت کې د اول درجه والا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دویم خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دام چندیل اوچات شوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوڑو کوللا او چپکولا کی یہ څه موجودو غاټ وڑا دا ټول یې جمع کړل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کړل نو بعض روایتو کې درمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فاستبقوا الخيرات دنه کې په کورونو کې یو د بل نه مخ کې شو عمر سے بیاي چنن به زده ابو بکر سره مقابله کوم او زبې ته مخ کې کېږم نو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور له لوړلو او پکور کې سمون ار جمع کړلو پمانځ یې نیم کړو نیم یې چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا پچندا کې وروړو و دا نیم سمون یې پکور کې پرې خو دا نیم یې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کړو ابو بکر هم سمون وروړو د ابو بکر سمون د 4,000 درهم اوته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو بکر نه پختنه وکړه د عمر نه پختنه وکړه عمر په کور کې رڅپره خپل و یا رسول الله چې د کور څه سامان مې وامه په مان نیم کړلو نیم مې تولا وروړو نیم مې په کور کې پرې خو لوی مجاهدارو دام ابو بکر لای ابو بکر سره وکړل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي یا رسول الله چې د مو په کور کې څو ټول مې وروړل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وای مولا پاته ولګی دا چې زه د ابو بکر سره بالکل مقابله نشم کولای اوس ابو بکر چې په کور کې څو ټول دروړل کور کې رته پرې خپل نو ابو بکر ولایي چې په کور کې مې د الله او د الله د رسول نوم او محبت پرې خو دا خو په خلو ویل شي په دا کې ډېر لوی فلسفه پرتارو کور کې رته پرې خپل ابو بکر ولایي د الله محبوبه په کور کې مو د الله او د الله د رسول نوم او محبت پرې خو دا ډېر عجیب فلسفه رو ودا د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ څلو شان ذکر کیږي په دیوا جمله کې واغه په دا طریقہ چې پکور کې به یو سړی د ځون نه سخی ارسلا خون جوړ کی چاله به تصویر کی دا خو سخی شو دغه صدقه وکړه خروشا بوډانګي خو یې خیره ویل کږي چې دا هوته نو غټلای دا خو خپلون کې بچی غټلای وو پتور خور خپل موړکا دا سره ځون نه چې کنده سخی جوړ کړلو ار سره چې کنده وړګي اکړل بوډانګي چې کنده خپکی نو تو خو صدقه وکړه خو بوډانګي خو پنرو راځو بچای دې پنرای راځو لور دې پنرو راځو په کور کې خو چې شي ویر کې نو خو ما خو یو کس نیم په خونه کې وی چې هغه په باندې خپاوي نو صدقه خو ته وشو ته لا خو اجر شو خپل ته په بل باندې ور بل شو کنه د ابو بکر قرانه داسې نه و
ابو بکر چې یی چې پکور کې مې د الله او د الله د رسول محبت پرې خو اے د الله رسولا د کور غم مې ما کوا دا کم سمون مې چې توله وروړل د الله د رضای پورا پدا صرف زه نه یم روزي پدا باندې سره پکور کې خپل بیبي روزي رو پدا باندې د مو بچی روزي ری پدا باندې د مور او پلور چې کنده اغا روزي ری اے د الله محبوبه مو په خپل کور کې د الله او د الله د رسول محبت پرې خو یاره ته د الله د دین لپاره څور کوا او بیا خپل بوډنګې لوي چې بس الله ته کوفیرای نو ماشاءالله مفتیون لري نن سبا خو خزم هلوی چې الله کوم کوفیرای خدا څخه کم مکنه خو د ابو بکر قرانه داسې نه و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پوره چې ابو بکر څه کول د ابو بکر خدا پیروزی و د ابو بکر لور پیروزی و د ابو بکر زوی پیروزی و د ابو بکر مور او پلور چې کم د پیروزی و او ټول په باندې خوشاله و د الله محبوبه مو چې تر وروړي مو چې دلته حاضر کړی دي د مو د قرانه ولا ټول چې کنده په دارو زیری او په بخاری شریف کې روایت ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ہجرت یورای کول حبش ولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ابو بکر څه کوي یا رسول الله د کفارو نه تنگ شم زتم حبش ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل لګ انتظار وکا یا رسول الله صلا وای کدای شي چې زم د سره شم ابو بکر ډیر به انتها خوشاله شو و اے دی الله پیغمبر تبین دے موسرتی او زبے دے تو صاحب و ملگرے ہوں نبی علیہ السلام ته فرمائی او ابو بکر دے مخ اسرات بے اوخے و خستے پابندی دی کی کرو پورنی شروع کردے دوی دری میاشتے تلور میاشتے او خونی وسوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عادت دا و چې مکر بیرتلو سبوی به مرتلو و دی ویګی به مرتلو په د دوه ټیمونو کې بیرتلو و یو غرمه سخت غرمه وا او د صدر یې د ګرمې د لو صدا سے پسار باندې اچولې او نبی علیه الصلاۃ والسلام روان دی ابو بکر لا چوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی سخت غرمه ابو بکر خلق له وویل چې نبی علیه السلام په دا ټیم روان دی څه خبره په خشویرو همدا څه هونه روان حضرت عائشہ فرمایي چې په دا کې ورسېدو اجازه ته وخت د ننواتو و اجازه ولا ملو شو چې کله اجازه ملو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننواتلو د هجرت خبره کوي خو د خبره نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر له فرمایل اے ابو بکر دا کور ولا اهل دي چې کنده یو طرف لکا همو تو سره خبره رو ابو بکر ته څه فرمایي بلا فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوا دا د مو اهل نه دا د تو اهل دی دا د تو بول بچارو دا د تو خپل خونارو نو د ابو بکر کور دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه قربان د ابو بکر مول دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربان ابو بکر چې د امت سره کومه خګړه کړی ورو بل څوک نشي کولای څنګه آشنا سړیو حدیث پاک درمی بخاری کې راځي چې د چا د وربخلې یا لنګ د خنګر یو نه ټیټوي د تکبر د وجنا دا به په اور د جهنم کې سيزي خو چې دا صح حدیث ابو بکر صدیق اور ودا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله د مودا کپڑا ټیټوي لنګ دا یو طرف سستوي ټیټوي زویر خبرم نوم اے د الله محبوبه دا خو زګونانګور يم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای ابو بکر ته دغه خلکو نه نه دا دغه خلکو ور بخله چې د غرور او تکبر دی وجنه د پیشن دی وجنه کوي او ته چې کنه د غرور او تکبر ولا سړی نه الله د امت له داسې هستی داسې بنیادی شخصیت چې کنده هغه ور کړو نو ابو بکر صدیق په غزوه تبوک کې چې څومره مول د پکور کې وو هغه ټول حاضر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له پچندا کې ور کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
یا الہ رب العالمین گناہونه معاف کې گناه صغیری وی گناه کبیری وی که پکستی که پخطای تر تمفوک الہ رب العالمین حاضر جمع کم شرعی حاجتونه خپل خزانونه پوره بیماران له شفای کامله عاجله ور نصیب کرداران د قرض اخلاص کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.